پاکستان کې صرف کراچۍ کې مې ژوند کړی، ډېر خوشحاله وم. پولیسو نه له پوځ نه زنده باد، پاکستان زنده باد، پوځ زنده باد. د ګلخانیزم وروستی حد دا ډېره حیرانتیا او د شرم خبره ده چې دغه افغان وګړی چې نه پوهه لري نه عزت ته ارزښت ورکوي، خو د یو بهرني اشغالګر او د افغان ملت دښمن یعنې د پاکستان د مرتد فوج په مینه او عقیدت کې دومره غرق شوی چې نور هېڅ نه ویني. خو البته موږ داسې خلکو ته افغاني ګلخانان وایو په داسې حال کې چې پاکستان مرتد فوج نه ورته عزت ورکړی، نه یې شین کارت ورکړی، نه یې حق ورکړی، نه یې د انسان په سترګه ورته کتلي، خو برعکس تل توهین کړی دی، سپکاوی کړی دی او له هېواده یې راوشړه، لکه څنګه چې موږ په دغه ویډیو کې ګورو. خو بیا هم دا البته ګلخان ورته وایم، دا ګلخان دومره غافل او مغز شوی چې خپل شخصیت، خپل ملي غرور، خپل تاریخ او خپل ارزښتونه د هغوی د څو دروغو خبرو یا جعلي احساساتو په بدل کې خرڅوي. خو د ګلخانیزم تر ټولو وروستی شرموونکی او خطرناک حد دی. تاسې دا ویډیو وګورئ. باید دغسې خلکو ته په وخت باندې پوهه ورکړو، ځکه چې دا شاید په افغانستان کې هم هغه د ګلخانیزم فکر دلته راوړي. تاسې دا ویډیو وګورئ. السلام علیکم وروره. پاکستان کې مې وخت ډېر تقریبا 30 کاله تېر کړی په کراچۍ کې. پاکستان نه ډېر شکرګزاره یم. د بچیان مې ټول پیدایش دغلته سوي دي. پوځ نه، پاکستان پولیسو نه ډېر خوشحاله یم. افغانستان کې د کابل یم. پاکستان کې صرف کراچۍ کې مې ژوند کړی، ډېر خوشحاله وم. پولیسو نه له پوځ نه زنده باد، پاکستان زنده باد، پوځ زنده باد.